په سامسنګ موبایلو کې تاسو لږ اپلیکیشن انسټال کړئ نو بیا فون میموري فل شوی وي. که دغه اپلیکیشن تاسو میموري کارت ته اړوئ نو هغه نه وړي. دغه که تاسو بل اپلیکیشن انسټال کوئ نو تاسو ته مخې ته راشي چې دا چې کوم دا نور اپلیکیشن دی دا ډیلیټ کړئ نو تاسو سره به دا بل اپلیکیشن انسټال شي. نو دا لپاره اسانه طریقه دا ده چې دغه اپلیکیشن لپاره تاسو لوکیشن چینج کړئ او دغه مو کوئ میموري کارت ته نو تاسو سره به نور اپلیکیشن ښه په اسانۍ سره انسټالیږي او دغه ټول بیا تاسو په میموري کارت ته مو کولی شئ د افټر انسټالیشن. نو دا لپاره به تاسو د اپلیکیشن چینج کوئ. اپلیکیشن به څنګه چینج کیږي هغه ټوله طریقه دغه تاسو ته مخامخ کاري. خدای دغه نه مخکې به تاسو راځئ او سیټینګ ته موبایل سیټینګ ته راځئ چې پریکټیکل وګورو. زه رالم موبایل سیټینګ ته. په موبایل سیټینګ چې ما کلیک کړو نو زه دې کې رالم بیا د هغې نه پس رالم لاندې دلته اباوټ فون ورکړی دی. په اباوټ فون باندې چې ما کلیک کړو نو دلته به بیا زه راشم سافټویر انفارمیشن ته. په سافټویر انفارمیشن چې زه کلیک کوم نو دلته راشي بویلډ نمبر چې کوم دی دغه به زه وپېرې کلیک کوم. چې وپېرې زه کلیک کوم نو دا به انیبل شي. د انیبل کېدو نه پس به زه دوه پېرې دا بیک کوم. چې زه دوه پېرې بیک کوم نو د هغې نه پس به بیا ماته راشي سافټویر ډیولپر آپشن ته به زه راشم. سافټویر ډیولپر آپشن ته چې زه راشم نو دغه مخې ته ماته راشي دې کې به زه وګورم فورس الاو ایپس آن ایکسټرنل. دغه آپشن چې کوم دی دا به زه انیبل کوم. دا فورس دې کې نور هم ډېر زیات آپشن دي. د ټول نه لاندې دغه آپشن ورکړی فورس الاو ایپس آن ایکسټرنل. دغه چې کله انیبل شي نو د دای نه پس چې کوم دی بیا به تاسو بیک شئ یو ځل او تاسو به لاړ شئ ایپس ته. چې کله ایپس ته تاسو لاړ شئ نو چې څومره ایپس انسټال شوي هغه به ټول تاسو ته راشي. کلیک اینی ایپ چې کوم یو ایپ باندې تاسو کلیک کوئ نو هغه چینج لوکیشن یې چینج کولی شي او هغه میموري کارت ته مو کولی شي. زه راځم او په دې کې په یو ایپ باندې کلیک کوم. دې کې به زه اوس لاندې راشم په دې کې چې سټوریج او سټوریج نه پس چې کوم دی ما چینج کلیک کو نو دا اس डी کارت به سلیکټ کوم او دا ما سره مو شي. چې کله دا مو شي د دې نه لاړ شي فون میموري نه لاړې دا میموري کارت ته نو دغه شانتې زه رالم بل ایپ ته پښتو کیبورډ دی نه ما هم لوکیشن چینج کو اس डी کارت او دا ما مو کو نو دا به هم په اسانۍ سره د فون میموري نه لاړ شي میموري کارت ته. دغه شانتې هر یو زیات سایز والا اپلیکیشن تاسو مو کولی شئ په اسانۍ سره او تاسو سره فون میموري خالي کیږي او اس डी کارت ته به څومره اپلیکیشن یا هغه به اس डी کارت ته ځي.